تازه خبر ویسټ انډیز په ټیسټ سیالۍ کې نن په خپله دویمه پاڼۍ کې افغانستان ته 308 منډو هدف وټاکه. نور صورتحال په ویډیو کې راسره وګورئ. ګرانو او زړه ته رانږدې مینوالو یو ځلې بیا مو په سلامونو هرکلی کوم. د افغانستان او ویسټ انډیز ترمنځ د هند د لیکناو ښار په اکانا میدان کې 4 ورځنۍ تمریناتي لوبه ترسره کیږي چې نن د ویسټ انډیز دویمه پاڼۍ هم پای ته ورسېده. ویسټ انډیز په خپله دویمه پاڼۍ کې 290 منډې ترلاسه کړي چې سونیل امبریس 60 او روسټن جیس 50 منډې ترلاسه کړي. همداراز افغانستان لپاره همزه هوتک 4 ضیاء الرحمن اکبر او دولت زردران 2 ویکټې ترلاسه کړي. ویسټ انډیز همداراز افغان لوبډلې ته د بریا لپاره د 308 منډو هدف وټاکه. ویسټ انډیز په خپله لومړۍ پاڼۍ کې 168 منډې کړې وې چې له ډلې کریګ بریویټ 40 او شیمرون هیټمایر 38 منډې ترلاسه کړې وې. د افغانستان لپاره بیا همزه هوتک 4 یمین احمدزي 3 او ضیاء الرحمن اکبر 2 لوبغاړي سوځولي وو. په ځواب کې افغانستان په خپله لومړۍ پاڼۍ توبهنه کې 158 منډې ترلاسه کړې چې جاوید احمدي 56 او اکرام علي خیل 13 منډې ترلاسه کړې. همداراز د ویسټ انډیز لپاره جمیل وارکین 15 او رحکیم کورنوال 4 لوبغاړي وسوځول. د یادولو ده چې نن د لوبې درېیمه ورځ وه چې تر غرمې ډوډۍ پورې د ویسټ انډیز دویمه پاڼۍ پای ته ورسېده. افغانستان نن نیمه ورځ او سبا پوره ورځ لري تر څو د 308 منډو هدف پوره او په 4 ورځنۍ تمریناتي لوبه کې بریا خپله کړي. د یادولو ده چې افغانستان او ویسټ انډیز د هند د لیکناو ښار په اکانا میدان کې یوازینۍ ټیسټ سیالۍ ترسره کوي چې دغه ټیسټ سیالۍ به د نومبر په 20 نیټه پیل او د ډسمبر تر 2 نیټې پورې به دوام وکړي. نو دوستانو تاسو څه نظر لرئ؟ آیا افغانستان به دغه ټیسټ سیالۍ وګټي او که نه؟ لاندې به کمنټ کې راسره خپل نظر شریک کړئ. تر بیا بل ویډیو د الله په امان.